د مرګ ردیف ته مې سلګۍ را رسېدلې ده اوس، د مرګ ردیف ته مې سلګۍ را رسېدلې ده اوس، هغه چاړه مې تر مرۍ را رسېدلې ده اوس. د زړه خبرې مې لا هغسې په زړه پاتې دي، راویښوم هغه وګړي چې ویده پاتې دي. پوخ یمه پوخ زه په یو پوخ قفس کې ژوند تېروم، پوخ یمه پوخ زه په یو پوخ قفس کې ژوند تېروم، لکه مارغه په یو سرپوخ قفس کې ژوند تېروم. سوچې پښتون یمه قرار به تر هغو نه لرم، د خدای په هلته ځمکه حق د اوسېدو نه لرم. سوچې دې دین او مذهب ته وفادار یو مونږه، لکه صاحب قوت او به منصور به در په سر په دار یو مونږه. کله چې موږ له دې خپل دین او مذهب نه تیر شو، کله چې موږ پښتو حیا او ادب نه تیر شو، نو د اساس او د قانون وینې به نه بهیږي، امن به راشي، د پښتون وینې به نه بهیږي.